السلام علیکم. امید لرم ملګرو چې تاسو به خیر تابان یم. شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې پوره کائنات پیدا کړی. نو را روان یو زو اسلامیک یونیورسټۍ ته تللي یو پیپر له د ټرانسپورټیشن پیپر وشو. دا دوه ملګري دلته ناست دي. السلام علیکم. څنګه چل دی؟ ښه په غلا رایې ځای نه پیپر څنګه شو؟ دا خو فسټ ایئر کې دي فیډرل بورډ و، نو پته نشته چې پیپر به څنګه شوی. نو ملګرو دا خو د دنیا امتحان دی. الله تعالی دې موږ او تاسو په هغه جان امتحان کې کامیاب کړي. د هغې دپاره به کار کوو، محنت به کوو او خپل چې کوم دغه دی هغه به جاري ساتو. نو راځئ نو ځو مخکې را سره د اسلامیک یونیورسټۍ دا لایف وګورئ چې دې څنګه زندګي ده او دلته خلک څه څه حاصلوي د دې ځای نه تعلیم د څه په باره کې. نو دې ځای کې خو د بهر نه هم کسان راځي. ما د څه دی خیال دی ویسټ انډیز باره کې څه خیال دی؟ ویسټ انډیز باره کې مې دا خیال دی چې حمل نو ځو ملګرو مخکې یو بل سره په خوږې خبرې کوو. ما زوی چې زړونه د حسد نه ډک ذکر د جانان کوي او خپله بې ایمانه دي شک مې په ایمان کوي. نو ملګرو یو بل ته به زړونه چې دی هغه به کولاو ساتو. کامیابي تا ته په دې نه میلاویږي چې ته یو بل سره حسد وکړي او کینه به وکړي چې زه به د ده نه مخکې شم. نو هېڅکله هم داسې کامیابي تا ته نه میلاویږي. تا ته به کامیابي ستا په محنت او ستا په کردار باندې میلاویږي. سړی چې بدلېږي په کردار باندې بدلېږي. نو اوس ځو راځئ دا مخامخ چې دی دا د ټرانسپورټیشن بسونو چې کوم سټاپ دی هغه ځای دی. تاسو کتی شئ ملګرو، دا مخامخ تاسو کتی شئ. دا دومره غټه ایریا دی د یونیورسټۍ. نو ځو مخکې دا مخامخ چې دی ملګرو دا د اسلامیک یونیورسټۍ ایډمن بلاک دی. دا ورسره پارکینګ هم دی ملګرو. زه به اوس مخکې هلته کې دلته کې نوې کوټه کیفۍ جوړه شوې ده، هغه به تاسو ته ښیم. دا شی راسره هغه وګورئ. نو د دې ځای دغه یو زندګي ده ملګرو، یا د کالج زندګي شوه یا د یونیورسټۍ چې کوم زندګي شوه هغې په حساب باندې سړی نه پوهېږي. دا چې دا ډېره زر تېرېږي. نو ښه ملګرو دلته کې اوس رالو دا اپله تاسو کتی شئ دا جومات دی ملګرو. دلته کې د جمعې پر ورځ دلته ډېره غټه جمع کېږي او ګیر چاپېره دا ماحول تاسو کتی شئ ملګرو. ټولې ونې بوټي دي. ښه ملګرو د هر ځای یو خپله زندګي، د هر ځای یو خپل کردار او یو خپل عملي. خو ملګرو خاص کر بیا د کالج د کومه زندګي چې شوه یا د سکول چې کوم زندګي شوه کوم وخت شو په هغه یې من سړی نه پوهېږي. دا چې د سړي نه ډېر زر تېرېږي. نو اوس ما دی روان یو مخکې به ځو هلته کوټه کیپۍ ته. نو دا دې ځای دا هلې ځلې دي، دا منډې ترډې دي ملګرو. دغه په ژوند کې به د یو بل سره ښې خوږې خبرې او دغه شانې آزاد ماحول او ګپ شپ به لګو، ځکه چې زندګي چې ده خو په مخه روانه ده، په بیرته نه راځي. نو ځو مخکې نور را سره د دې ځای دا ماحول وګورئ ملګرو. هغه هم کسان ناست دي او څو څه خوراک مراک ته ناست دي. نو ملګرو که تاسو سوچ کړئ د سکول دا چې کومه زندګي شوه په دې کې چې سړی خوراک کوي یا د کالج شوه، نو اوس به دلته موږ داسې لږ ډېر څه رالو یا چې سړی غره ته لاړ شي دا خوراک کوي نو ډېر زیاته مزه کوي. نو موږ به اوس دلته څه لږ ډېر څه راوالو. نو دا اوس موږ راواخیسته ملګرو. نو دا چې سړی د ملګري سره یا خوراک خوري یا چې داسې نور ګپ شپ لګوي نو ډېره مزه کوي ملګرو. دا ګیر چاپېره کسان تاسو د دې شی راغلي دي چې ناست دي. ما ته ښکاري د دوی هم بریک شوی څه خوراکه مراکه کوي. نو اوس هم موږ مازه رالو دلته کېناستو. نو بسونو ته هم ټایم لږ دی، ځو هلته بسونو ته به خېږو. نو راځئ را سره وګورئ د دې ځای دا ماحول او د دې ځای دا ښکلاګانې. نو ځو مخکې چې نور څه پوهېږي را سره وګورئ. زه اوس ملګرو هلته بسونو ته خېږو. دا ګیر چاپېره تاسو کتی شئ ملګرو. دا مخامخ چې دا کوټه کیفۍ نوې کلاو شوې ده، دا د ګني جوس هم دلته میلاویږي. او دا شاته چې دا کوټه کیفۍ ده ملګرو، دلته کې د کوټه کیفۍ چې دا نن سبا ډېرې زیاته مشهوره ده. او دا هم تاسو یو څو کسان لیدی شئ چې خوراک ته ځانه ناست دي. نو د سکول یا د یونیورسټۍ په دغه کې په زندګۍ کې چې سړی دا خوراک کوي یا د ملګرو سره ناست وي یا داسې په غره یا بل ځای کې چې خوراک کوي نو سړي باندې ډېر زیات خوږ لګي. دا ګراوند دی ملګرو، د اسلامیک یونیورسټۍ ګراوند دی. مازه څه دي خیال دی د ګراوند په باره کې ملګرو؟ دلته به مونږ میچونه کول د سکول طرف نه د کالج طرف نه چې کوم میچونه وو هغه مونږ په دې ګراوند کې کول. او دا مخامخ چې دا نیټ لګېدل دی. نو ځو مخکې بسونو خواله راشئ د دې د بسونه را سره وګورئ. زه په سیمی فاینل کې 50 والو ملګرو. نو د دپاره یو کمنټس لازمي وکړئ. نو
ملګرو خو عارف تابان صاحب په اخره کې راغی او په 2 اورو کې شی ختم کړو. په پهله کې ته 18 واغسته، په بل کې دې 20 واغسته، بس شی ختم. ها وا په وا 3 ورونو کې راپسې راواړم. نو زه ملګرو د دې ځای دا ماحول را سره وګورئ، دا خوشګوار ماحول. نو ملګرو د کالج دا زندګي چې دا بیا واپس نه راځي. نو زمونږ هم دلته یو څو ورځې دي ملګرو، بیا به د دې ځای نه وځو، فارغېږو به، څوک به په یو ځای کې او څوک به په بل ځای کې. معاذا که بیا چېرته هم مخکې زندګۍ لاس راکړو، د یو بل سره میلاو شو، نو بیا به هم د یو بل سره دغه شان خوږې خبرې او ښه وخت چې سړی تېر کړي، نو بیا په هغې پسې ملګرو سړی چې دی ارمان کوي او سړی ورپسې خفه وي. نو ملګرو تللی وخت چې دی هغه بیا بېرته نه راځي. او دا چې ملګرو دی د باسکټ بال چې کوم ګراوند دی هغه دی، نو دلته به چینیان زیات تر دلته باسکټ بال کوي، معاذ څه دی خیال دی. او دلته کې ملګرو نور هم داسې ډېر ګیمونه کېږي. دا د دې ځای دا ماحول دی، مختلف ګیمونه دلته کېږي. او اوس روان یو ملګرو، بسونو ته ټایم کم پاتې دی، ځو هلته کې بسونو ته به خېږو. ملګرو دا بسونه رالو، دې بسونو ته به خېږو. اوس را سره دا ویډیو وګورئ، دا زمونږ د 24 نمبر بس دی. زه دې ته به اوس خېږو، دا ویډیو را سره وګورئ. ها ملګرو رالو، اوس موږ دلته دې بس کې کېناستو، نو ځو هلته 26 نمبر کې به دې کوزېږو. دا 2 نور ملګري را سره هم دي، داسې نور ډېر کسان دي چې په دې بس کې ناست دي. نو ملګرو ځو مخکې د دې ځای دا نور ماحول را سره وګورئ. دغه یو شارټ غوندې ویلاګ وم چې دوی سره شیر کړمه. ها ملګرو د بس نه اوس راکوز شو، ځمه به اوس هلته واپس. نو دغه یو شارټ غوندې ویلاګ نو ما چې خپلو ملګرو سره شیر کړمه. او ستاسو نه ډېره بخښنه غواړم، د الله په امان د یو بل سره به دغه شان خوږې خبرې کوو او مینه محبت به زیاتو، او نفرتونه چې دي هغه به دې ختمو. نو د بل ویلاګه پورې په تمه اوسئ، د الله په امان.